ښه د ورور سوال کړی دی چې بعض خلک چې کله هم د الله نه څه دعا غواړي سجده ولګوي او زه به ورسره دا زیاته کړم ما په دې باندې مخکې خبره هم کړې وم دغه سوالاتو جواباتو کې چې زموږ د بعضو خلکو دا عادت دی چې کله مونځ ختم کړي د هغې نه بعد یو سجده لګوي لیدلي دي که نه لیدلي چې دا به روایي او که نه وي نو جواب د دې مسلې یاده که جواب د دې مسلې یاد که هغه دا دی سجده عبادت دی سجده عبادت دی ته پې نږدې کېږي الله ته خو په هغه طریقه په کومه طریقه چې شریعت خوري د ځان نه به کیسې نه راوباسي لکه اوس سجده په منځه کې دا خو ثابته ده که سجده سهو سجده تلاوت سجده شکر دا ثابت دي سجده محض د دعا دپاره د په شریعت کې نه دي راغلي څنګه محض د دعا دپاره لکه اوس یو سړی د الله نه څه غواړي او ذهن کې هغه حدیث چې رسول الله وسلم وایي چې کله بنده په سجده کې نو الله ته ډېر نږدې نو ده وایي چې راشه سجده به ولګوم او په دې سجده کې به د الله نه دا دعا وغواړم موږ درته وایو ستا دا کار روا نه دی ولې روا نه دی ځکه چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دی ثابت چې هغه محض د دعا دپاره سجده لګولي یا د سلف صالحینو نه دین د مشرانو نه بلکې حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم ان ربکم تبارک وتعالی حیی کریم ستاسو رب چې دی هغه ډېر حیانات دی او ډېر سخي دی یستحیی من عبده اذا رفع یدیه الیه ان یردهما صفرا چې بندو ته کله لاس اوچت کې څه غواړي که نه الله له حیا ورځي د دې نه چې لاسونه وله خالي راواپس کړي نو ګوره دې ځای کې لاسونه اوچتول ذکر شوي دي عام د دعا وخت چې دی هغې کې به ته لاسونه اوچتې الا هغه ځای چې رسول وسلم پکې دعا غوښتلې او لاسونه یې نه اوچت کړي هلته به صرف بیا دعا وغواړي کله هم ستا دعا ته ضرورت راغی او د الله نه څه غواړي او دا وخت د سجدې د منځه نه دی د سجدې شکر نه دی د سجدې تلاوت نه دی د سجدې سهوه نه دی نو د ځان نه سجدې لګول پکې نشته بیا دا نه دی ثابت یو سړی به وایي چې نه دا خو جو عبادت دی او دا خو سجده ده نو څه چلو شو منځه کې موږ لګو نو زه تاته دا وایم رکوع به ولګو سم خیال دی رکوع کوو رکوع به وکړو د الله نه به پکې دعا وغواړو ولې ولې نه شي نو په منځه کې موږ رکوع نه کوو رکوع هلته ثابته ده نو د رکوع او د سجدې یو مسله ده نو د رکوع او د سجدې یو مسله ده صرف محض د دعا دپاره سجده لګول دا نه دي ثابت او په دې به ډېرو علماو پوهانو اوسنو ردونه کړي دي دغه شان د هر منځه نه بعد سجده لګول اوس که دې ته دې سجده د توبې وایي که سجده د دعا ورته وایي او که سجده د شکر ورته هم وایي دا بیا صحیح نه ده ولې ځکه چې سجده شکر اله انسان لګوي که نه چې یو داسې نعمت په ده باندې راشي چې هغې ته د ډېر انتظار کړی د دې نورو نعمتونو په مقابله کې هغه ډېر لوی نعمت وي یعنې داسې خو موږ د 40 ګنټې د الله په نعمتونو کې پراته یو بیا خو به جو بس په مخه سجدې لګو سر به ترې نه اوچتو یو سړی دی د جیل نه آزاد شو یو سړی دی الله وله بچی ورکو یو سړی دی الله وله قرضې ختمې کړي په مسلمانانو الله عموما یو خوشحالي راوسته ګټه سړی سجده ولګي صحیح ده اوس دی وایي زه د هر منځه نه به سجده لګوم دا د شکر سجده ده مونږ دا خو ثابت نه دي او دې ځای کې یو ټکی مونږ وایو هغه ډېر خطرناک ټکی دی هغه دا خیر دی نو دې کې څه دي خیر دی دې کې څه دي هره تاسو سختي کې نه سختي زه نه کومه دا د الله دین دی ته نن وایې خیر دی دې کې څه دي سبا له به بل وایي چې خیر دی دې کې څه دي بل اوس به درېیم وایي چې خیر د دې کې څه دي په دین کې موږ سره پاتې څه شو دا زموږ په دې معاشره کې چې را کوم بدعات او خرافات دي د نوي نوي کارونه کېږي د دلیل چې پرې نشتي که نه د دې په اړه او په باره کې هم اول پیر خلکو دقه ویلو چې خیر د دې کې څه دي نن یې موږ دین ګڼو نن یې موږ څه ګڼو ولې دین ګڼو
خیر دې کې څه دي خیر دې کې څه دي ټکی ویلی شوی دی یا مولیانو صاحبانو ویلی دی یا عوامو ویلی دی او هر چا چې ویلی دی خو موږ ته هغه مسله اوس داسې جوړه شو چې موږ یې دین ګڼو که څوک پرې رد کوي زموږ ورسره طبیعت خرابېږي څنګه خیر د دې کې څه دي دا د الله دین دی ګوره کله چې ته یو ځي ته ورځې یو ادارې ته ورځې یو ملک ته ورځې هلته د هغوی خپل آداب دي یو قانون یو طریقه یې ښودي چې دلته به دا کوې دلته به داسې کوې دلته به دغه کوې د چا نیکه دي دغسې کې ووایي که نه چې خیر د دې کې څه دي ویلی شي ته دا ته هغه بورډ ته وګورې چې ها دا به کوې دا به کوې په دې ټیم به راځي دومره کسان به راځئ دا کاغذونه به راوړي دا به نه راوړي ته حقه برابرې خو یو پکې هم دا نه وایي چې خیر د دې کې څه دي حالانکې دا د مخلوق خبره ده نو دا خو دین د الله دی څنګه په دین کې موږ وایو چې خیر د دې کې څه دي دا ډېره خطرناکه جمله ده ګورئ خیر په بدعت کې نه ګورئ خیر الله او د الله په تابعدارۍ د الله د رسول په تابعدارۍ کې خیر هغه د قرآن او د حدیث په تابعدارۍ کې دی نو د بې وجې سجدې لګول دا په شریعت کې نشته والله اعلم